احمد مسعود چې کوم کارونه طالبان کوي پر ځان یې تپي. احمد مسعود چې کوم کار طالبان وکړي او د ولس ته یو خیر ورسوي دا راځي هغه په ځان تپي. د خرابات ټي وي چینل درنولیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود د طالبانو په اړه د دریځ بدلون د دې ډلې په فعالیت اړه لري. د ایراني د راپور له مخې مسعود العربیه تلویزیون ته وویل چې دا ډول بدلونونه د افغانانو په وړاندې د دغې ډلې له چلن او تګلارې سره تړاو لري. هغه وویل طالبان د ولسي مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې او د سولې او ثبات لپاره یې زموږ وړاندیزونه له پامه غورځولي دي. هغه په دوام وویل چې له همدې امله د طالبانو په وړاندې زموږ دریځ نه دی بدل شوی. هغه وویل چې څو ځلې یې له طالب غوښتي چې په دولتي جوړښت کې د دې نورې ډلې او قومونو هم شامل کړي خو هغه دا وړاندیزونه رد کړي ول. مسعود په دې خبرې ټینګار سره چې د دې هیڅکله افغانستان په هیڅ حکومت کې نه و او د خپل هیواد د فساد او وژونکي نظام برخه نه وه او ویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره هیله لري چې د دوی حکومت به د خلکو مشروعیت ترلاسه کړي او د خلکو لپاره په فرصتونه برابر کړي. سیاسي ګډون خو طالبان د ټولو ډلو او توکمونو ته ګډون مخه ونیوله او په هیواد کې مطلق العنانه پوځ جوړ کړ چې د افغانستان له اسلامي او ملي ارزښتونو سره جوړ وي. خو مسعود څرګنده کړه چې که د طالبانو تګلاره بدله شي او د خبرو او سیاسي بهیر را خپله کړي نو د جګړې پر ځای به سولې ته ترجیح ورکړي. د خرابات ټي وي چینل درنولیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.